د فرانسې انقلاب 1848 میلادي کال په اروپا کې د انقلاب کال و. د انقلاب لمبې نه یوازې په فرانسه کې بلکې په جرمني او استریا کې هم بلې وې او په هر ځای کې برلاسي مخور پریشانه کړي وو. دوی ته ویره ورولوېده چې د ټیټو طبقو راډیکالیزم یې هسې نه د قدرت او امتیازونو ختمېدو ته لاره هواره کړي. یو جرمن مورخ کارل وان روټیک چې د بدلانه څپو په شوق راوستی و د فرانسې د 1889 کال د انقلاب په باره کې ولیکل چې د اروپا تاریخ درې لویې پیښې لیدلې دي: عیسویت، مطبعه او د فرانسې انقلاب. په دغو دریو کې عیسایت او مطبعې په اروپا او نوره دنیا کې په پټه خوله او ورو ورو بدلون راوست، خو د فرانسې انقلاب هر څه په توندۍ او په چټکۍ په ناببره ډول بدل کړل. ځکه خو دغه انقلاب د هغو کسانو لپاره یو مثال او موډل شو چې د خپلو ټولنو د چټک بدلون غوښتنه یې کوله. د ای ایل هابسباوم په قول د فرانسې انقلاب هغو کسانو ته چې په ټولنه کې بدلون غوښت الهام ورکړ، ادبیات یې ورکړل، اصطلاحات یې ورکړل، د هغوی مخې ته یې یو موډل کېښود او د هغوی په لاس یې د پرتلنې یو مقیاس ورکړ. د دې انقلاب د سیاسي اغیزو په اړه لیکي چې د اروپا د 19مې پیړۍ د ټولو هیوادونو د سیاسي اصطلاحاتو یوه لویه برخه له همدې انقلاب راوتلې او دغه اصطلاحات له فرانسوي ژبې پور شوي یا د فرانسوي په تقلید جوړ شوي دي. هغه څه چې په 1889 کې په فرانسه کې واقع شول د انقلاب په کلمه یې په زړه پورې او قدرمنه وګرځوله. اوس دا معمول ده چې په ټولنیز ژوند کې په بیلو بیلو اړخونو کې مثبتو تحولاتو ته د اشارې په وخت کې د انقلاب کلمه وکاروو. یو جالب ټکی دا دی چې د بیلو بیلو انقلابونو له ماهیت سره بیل بیل رنګونه غوټه شوي دي. مثلا د روسانو انقلاب سور دی، زراعتي انقلاب زرغون دی، د ایران پاچا خپل انقلاب سپین وباله. پاچا په دې ډول دې ته اشاره کوله چې د دې انقلاب د نورو انقلابونو برخلاف چې کسات یې اخیست او خونړی و سوله ییز ماهیت لري، خو له دې نومونې سره سره هغه ریفورمونه د ایران خلک قانع نه کړل او د ده ملاتړ یې هم ونه کاوه. امریکایان که څه هم له هر انقلاب سره مخالفت کوي، خو د خپلې ازادۍ جګړې یې د انقلاب په نوم پیل کړه چې دا نومونه باید شاید د خپل محافظه کار ماهیت د پټولو او مترقي ګروپ ته د ورنږدې کېدو په خاطر و. د فرانسې د 1889 کال انقلاب د 1810 او 1840 انقلابونو ته لاره پرانیستله. دغو انقلابونو د اروپا په برلاسۍ طبقې وګواښلې او مجبور یې کړې چې د خلکو د پرګنو په ګټه په تغییراتو کې فکر وکړي. د دوی سرونه په دې خلاص شول چې د پخوا رژیمونو ورځې نورې تیرې دي او دوی ته په کار ده چې په نویو تغییراتو او دولتي نظام په نوي جوړښت باندې غور کوي. موږ دغه ډول فکر د جرمني د صدراعظم بسمارک په خبرو کې لولو. هغه په 1866 کال کې ویلي و که انقلاب خامخا راځي نو تر دې چې موږ یې قربانیان اوسو بهتره ده په خپله یې راولو. د بدلون د راتلو فشار په اروپا کې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي تحولاتو ته لاره هواره کړه څو په دې توګه د انقلاب څپې له کنټروله ونوځي. دا یو تاریخي حقیقت دی چې د فرانسې انقلاب د نړۍ سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ژوند ته ډیر څه ورکړي دي او په تاریخ، ژبه او سمبولونو یې ژور اثر پروت دی. دغه انقلاب د دولت موسسې ته ځینې عالي او وسیلې لکه تور، سپین او شین درې رنګه بیرغ او د مارسي سرود په طرز ملي سرود ورکوي. دغه انقلاب د اساسي قانون یو موډل دی چې د بشري حقوقو اعلامیه، د خلکو حاکمیت او د قانون په مقابل کې مساوات پکې شامل وړاندې کړل. د دې انقلاب په پیرزوینو کې قانوني نظام، میټریک سیستم، په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو ګډون، مذهبي زغم او د بندیانو او غلامانو په ګټه انساني ریفورمونه هم یادولی شو. په دې سربیره د انقلاب د ځان د دفاع لپاره د یرغلګرو لښکرو په خلاف د ولسي پوځ ایډیا مطرح کړه. دغه راز په سیاسي ژبه کې د ښي او چپ اصطلاحات چې سیاسي تمایلاتو ته اشاره کوي د همدې بدلون پیداوار دي. د انقلاب له پیله د اجتماعي حیثیت د برابرۍ لپاره د ځپل شویو خلکو د هیلو پوره کولو ته مټې راونغښتې. د انقلاب معروف شعار یعنی ازادي، برابري او مساوات په ټولنه کې د تفاوتونو د ختمېدا آرزو بیانوي.
د خلکو اجتماعي موقف ته له پامه پرته د هیواد هر وګړي د سټیزن یعنی وطندار په نوم یادول سمدستي دود شول. وروسته بیا د روسیې په انقلاب کې د همدې دود پیروي وشوه او یو بل ته د ملګري خطاب ویل پکې رواج شول. د فرانسې د انقلاب بله ځانګړنه دا وه چې د نورو ورپسې انقلابونو په شان یا اتلان تولید نه کړل. د انقلاب ټول مخکښان او سرلاري د انقلاب په بهیر کې بې اعتباره او د انقلاب تر تیغ تیر شول او په پای کې داسې څوک پاتې نه شو چې د انقلاب د اتل په توګه راڅرګند شي. فرانسویان وایي چې دوی د انقلاب د کامیابۍ په لار کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او څنګه چې د دې انقلاب د نړۍ د خلکو سیاسي شعور په بیدارۍ کې لویه برخه اخیستې ده او په نړۍ یې نورې ډېرې پیرزوینې کړي دي، نو نړیوال باید د فرانسویانو احسان ومني، خو د زور پالو او توندرو کسانو د فکرونو د تفاوت په اساس د انقلاب متفاوت تعبیرونه کیږي. د انقلاب د راتلو مخالفان وایي چې انقلابونه د انارکي او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره جوړې شوي پولې او پیدا شوي رواجونه له منځه وړي چې په نتیجه کې دیکتاتوري ته لاره پرانیستل کیږي، لکه د فرانسې په انقلاب چې همداسې وشول او په آخر کې قدرت ناپلیون ته په ګوتو ورغی چې د زور حکومت یې چلاو. خو د دې استدلال مخالفان وایي چې د یو انقلاب لپاره دا ضروري چاره ده چې له ماضي سره رابطه غوڅه کړي او په ټولو ماضي دودونو چلیپاره وکاږي. دریم نظر دا دی چې هره ټولنه په خپله ماضي کې ژورې ریښې لري او د نوي پیل لپاره د ټولو پخوانو اړیکو غوڅېدا اسانه خبره نه ده. ماضي په هر ډول شرایطو کې پایېدونکې ده او په هر ډول حالاتو کې د ټولنې د یوې برخې په توګه ژوندی پاتې کیږي. د انقلابونو تجربې سیاستوال او روڼاندې له دې سوال سره مخامخ کړي دي چې ټولنه باید د انقلاب په ذریعه بدله شي که د ریفورمونو په ذریعه. دا یوه مهمه پوښتنه ده، موږ باید په دې پوښتنه ډیر غور وکړو.